خو هغه د مۍ قصه وه که نه که مۍ پخ کړی و هغې کې هم بل شی زه وایي جار د شم کامې چې واچوم د خېږي اوس دغه چپراس چې دلته خپل وطني جوړېږي او دا چپراس وطني جوړېږي اوس دلته زیاتره دغه چې اوس دا سیم چې دی وطني اوس راځي سیم اوس خپله سیم وطني اوس راځي ساده میخ وطني اوس راځي درنو ملګرو دا په 80 افغانۍ ورکوي ښه روپۍ نه دي ګوره څو 90 روپۍ یعنې 10 افغانۍ شولې صحیح دی 10 افغانۍ آفرین تو خو 90 روپۍ که نه جیک چرک ټیټ چرک 15 ځلې ووایه جیک چرک ټیټ چرک جیک چرک ټیټ چرک جیک چرک ټیټ چرک نه جیک چرک ټیټ چرک جیک چرک ټیټ چرک خو دغه چینا میان دي دغه راومۍ دی غټ هغه تلۍ دی دغه له ښه میان دي دا کیلو په څو راځي دا د دې خام راځي په 200 روپۍ پاخې 2500 دا قیمت نه دي سوال تاسو زمانو کې سوچم پکې نه کوم چې سوچ باید پکې وکړم سوچ لغمان کې سوټ کې راځي کله چې لیکي یعنی په ځټ کې به راځي پکې ولې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ډیر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان ښایسته ګلورین او د علم او ادب زانګو ښایسته جلال آباد ښار کې یم دا د ملنګ جان واډ دی کوم چې د مخابراتو چوک تر څنګ دی نو دا شمسترین پلازا او دا یې هغه هوټل نو موږ نن راغلي یو چې په جلال آباد ښار کې ستاسې لپاره یو ښایسته په زړه پورې او ښکلې خپرونه ثبت کړو تر څو تاسو ته دغه سیمه وښیو دا ښار وښیو د دې تر څنګ هیوادوالو سره خبرې اترې وکړی شو را سره پاتې شئ مخکې ورځو او له هیوادوالو سره خبرې اترې کوو سلامونه ستړي مو شئ بیا هم په خیر راغلی ډېر زیات خوشحاله یم په جلال آباد ښار کې یم ژمی پیل شوی دی او د ژمي ضد میان هم راغلي دي نو تاسې به د جلال آباد نور خواړه ډېر لیدلي وي روژ به مو دلته خوړلی وي دلته به مو تاسې کابلي پلو خوړلی وي خو د دې ځي میان بیا ځانګړی خوند لري ځکه تازه په تازه راځي د کونړي سیند نه هم راځي او د لغماني سیند نه هم راځي او دلته تازه په تازه خرڅېږي له دغه ورور سره غږېږو سلام ستړی مو شي په خیر راغلی سلام وروره ښه جوړې خیر صدې خیر ستړی مشي نوم مبارک دی نوم مې اسدالله لغمانی لغمانی دی هو صاحبه یو خبر دا کوم خفه کېږه ما لږ ویره درنه لرم چې لغمانی دی ویلې که نه مه یېرېږه ولې لغماني کې څه شی دی چې ته یېرېږې لغماني مړه سړی ډېر زر تېر باسي نه دا خو خلکو یو خبره جوړه کړې هېڅ خبره هم نشته نه رښتیا وې او دا خو یو ټوکه خلکو کاموالانه پورې یو ټوکه خلک کوي څنګه یې کوې ته ووایه خو هغه د مۍ قصه وه که نه که مۍ پخ کړی و هغې کې هم بل شی زه وایي جار د شم کامې چې واچوم د خېږي اوس لغمانیان خو راسې تا ته معلوم نو چې څه رقم خلک دي لغمانیان خو ښه خلک دي او غوږ درته یو بله خبره مه کوم وکړه دوه راته دې خوا ته شه زه خپله د لغمان د قرغیو یم خو بس هغه د یو خبره ده نه نه چاته نه ویم هېڅ خبره نشته انشاءالله که نه ښه میان څنګه دي والله ښه دي میان ورور جانه ښه من په څو دی دا خو مختلفه دي ورور جانه د خام بیل دي خو دغه چینا میان دي دغه راومۍ دی غټ هغه تلۍ دی دغه له ښه میان دي دا کیلو په څو راځي دا د دې خام راځي په 200 روپۍ پاخې 2500 دا قیمت نه دي نو ښه داسې دي لا دا ښې په 2500 روپۍ او ارزانې ارزانه بیا دغه راومۍ دی د خام په 1.5 سل خرڅوو او پاخې په 200 پاخې په 200 هو پخوی مړه تاسې او ګیسو مصرف بیا څو ګورې بیا ګیسو مصرف هر څه موږ په دې اچولي دي او ډوډۍ به ډوډۍ به هغه د کار خپل دی ته وایې که نه چې هر څه موږ ورکړو نه خو د ګیسو مصرف به موږ د غوړو مصرف به موږ بیا ډوډۍ او دا چکني دا شی نه بیا خپله والې ځان ته چکني به مو ورکوې ورته نه هغه به تاسو خپله ځان ته جوړوئ
یعنې ودې نه کړه کچپ پرې وسره او که چکني خورې او که ودې نه سرکه کړله بس لنډه یې دا چې نیمایي دې پرېښودلو خو خیر که زما مېلمانه شي بیا دا ټول په ما راځي دا څه هو که نه او بېشکه ولا چې موږ داسې ورته ویلي نه دي ښه خپله وایي ښه ډېره مننه یو پوښتنه نه کوم جواب بیا کې راته ولې نه لغمان کې څو ټکي راځي ډېر ورته سوچ مه کوه نو دا خو داسې سوال تاسو زما نه وکړو چې سوچ هم پکې نه کوم چې سوچ باید پکې وکړو چې څو ټکي لغمان کې څو ټکي راځي کله چې لیکي یعنې پنځه ټکي به راځي پکې ولې نه دوه ټکي آفرین دغسې دوه ټکي اول دې عقل چېرته و اول مې په مغزو کې مې سوچ مې پې نه وکړی ترغیب ته تللی و لکه نه 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 هلته څه کار و ننګرهار کې سوچ مې پې نه وکړی یو خبره ده کوم تیر راته تکرار کړه تور تیل په توره تیږه ټول توی شول درې ځلې راته تکرار دا خو ډېره کړه دا تکرار کړه دا خو ډېر پخوانۍ خبره ده کیمرې نوې په مخکې خبره ووایه ښځه دا ووایه دا ووایه جیک چرک ټیټ چرک پنځه ځلې ووایه جیک چرک ټیټ چرک جیک چرک ټیټ چرک جیک چرک ټیټ چرک ټیټ چرک نه 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 جیک چرک ټیټ چرک جیک چرک ټیټ چرک ته خوښ شو لکه صحیح ویل دا بند کوم موبایل نه که صحیح ویل صحیح دی که صحیح نه ویل بیا بلان مرغ پاین مرغ بلان مرغ پاین مرغ بلان مرغ پاین مرغ بلان مرغ پاین مرغ اوس ته ویل دا خو ځان په عذاب کوی چې دا ما ویلی نو په پښتو کې په فارسی کې تشریح کړه دا شل ځلې زه تاسو تشریح کوم بلان مرغ پاین مرغ بلان مرغ پایان مرغ بلان مرغ پایان مرغ ته اوس ماته ویل نه دا بخوانی سوال نه سوال نه پښتنه کوي خجیک چرګ ټیټ چرګ نه وې دی وای خجیک چرګ ټیټ چرګ ها وای چرګ ټیټ چرګ جیک چرګ ټیټ چرګ غلط نه لګي دا کالم سره بیزر بابا نه لبزر بابا بیزر نه خو جیک چرګ ټیټ چرګ جیک چرګ ټیټ چرګ جیک چرګ ټیټ چرګ لکه په وسیله درته وایم نو څه قران ته کې خو نه رواني اے سلور چې وای پینځم ته بل خبره وکړه لعنت نه هېری ډیره مننه کول دی ودان خوشاله اوسې الله دې سلامت لره څنګه کار روزګار دې څنګه والله شکر الحمدلله خده ژوند ښه روان دی خوشاله اوسې هغه څوک چې دم غړي تا ګوري هغه ته د پیغام څه دی بس هغه زما پیغام نه لګا دا موږ چې دغه ځای کاروبار خپل کاروبار دی خپل په وطن کې پاتې شي دا بعض خلک دې په دې وره کې ګور چې پراته دي مرشي وي دي او چې خپل وطن کې څنګه مزرونی په پردو ملکونو کې څنګه نشي کولای زما پیغام دې خلکو ته مدد چې خپل ملک پاتې شي خپل کاروبار ځان شي خپل شپه ورځ تیر ډیره مننه درنو ملګرو د ځوان خبرې مو اوریدل یو ډیره ښه خبره وکړه لکه غواړي چې زموږ هیواد هم په ځان بسیا شي او زموږ هیواد د نورو د احتیاجي نه خلاصي یوازینۍ لاره دا ده چې په خپل هیواد کې کار وکړو که هغه په هره برخه کې وي راځئ په ګډه سره په هیواد کې پاتې شو تر څو افغانستان جوړ سلامونه ستړي مو شئ درنو لیدونکو د مخابراتو چوک نه تلاشي چوک ته روان یو او په لاره کې دغه ساعتونو والا و او ښه ډېر ساعتونه ورسره دي او زه ورته راتاو شوم چې ساعت اخلم ساعت سلام علیکم وروره ښه جوړې ساعتونه څنګه دي کوم یو ښه دی دا یې خپله خرڅوي دا خو یې خپله خرڅوي که نه دا خدای خرڅوي که نه بل چا باندې خرڅ کړه لکه څوک چې اخلي زه خو همدا خرڅوم نوم دې څه شی دی نوم یې ختیم ګل ها ختیم ګل حکیم ګلې د کوم ځای نه یې کابل نه کابل نه راغلی ښه ساعتونه دې خرڅ کړل و څو دانې دې خرڅ کړي نن نن مې یو 4000 روپۍ ساعتونه خرڅ کړي 4000 دانې 4000 روپۍ 4000 روپۍ یعنې کلدار ته ویل کېږي یعنې د کلدارو 4000 روپۍ دې خرڅ کړي که څنګه دلته لږ راشه نه افغاني بیا ووایه که نه 4000 افغانیو دې خرڅ کړي صحیح دي ښه څو دې پکې ګټلي دي ګټه معلومه نه ده ما عمده کار ده عمده کار ده او کابل کې دکان ده تو رښتیا ورته وښیه چې ویې ګورو څنګه دي او والا نه حکیم ګل ما د ښه سړی ښکاري او په سنتو برابر دی انشاءالله داسې خلک دوکې موکې نه کوي دغه ساعتونه څو کې دا خو زنانې دي که نه درنو ملګرو دا په 80 افغانۍ ورکوي ښه روپۍ نه دي ګوره څو 90 روپۍ یعنې 10 افغانۍ شولې صحیح دی 10 افغانۍ آفرین ته خو 90 روپۍ که نه نو روپۍ خو افغانۍ نه دا خو کلداره ده ښه دا به څو دی آفرین 80 افغانۍ اوس صحیح شو درنو ملګرو دا په 80 افغانۍ دي صرف دا ډول یې په 80 افغانۍ ارزي تاسې وګورئ نور کوم رقم ته دی سره دا به څو دی دغه
اتیا افغانۍ اتیا خو نه وي ورکوي نو په اتیا افغانۍ ده اتیا خو نه وي ورکوي همدا نوي دي که نه نوي دي دا خالي سیمپل دي نور هلته هغه کې را سره دي وتاک او دا څو دي دا څو دی 15 روپۍ دي دکان کې هم دی که نه 15 روپۍ 15 افغانۍ شو دا باید ته دکان ارزان راکړي موږ هم دکان ته نو موږ او تی په څو ورکې ته دا په څو ورکې دا موږ 300 دې کې ښه کم یو دی چې ټول نه هغه بیسټ کوالټي وي تر ټولو نه ښه دا نوی ډیزاین دی او په څو دی دا دا 900 دا مشهور دی دا بلوټ کپ نه دی کومه دی سره اتاق کې ښه دی اوس نه خرڅې نو معنا ولې نه خرڅوي 900 افغانۍ ما سره کومه دی نشته سره نه واچو لاس ما سره خو هغه دي که نه شي مې خېل جب څو دي را سره 200 روپۍ دي 200 روپۍ شپږ 100 روپۍ زما سره ډوډۍ خرڅه کېږي 100 روپۍ باندې ورکې ویرشه 100 افغانۍ باندې 100 افغانۍ واسه نشته را سره نشته دی دې سره شته که نه شپېته والا هم شته زه خو زنانې زه خو زنانې نه یم دا والا مو بیا مرده دا واچو نه ښایسته ډیزاین دی دغه بیا ورته والا کوم یو والا دا په څو 50 روپۍ صحیح دی دا پروانه کې ورته مې ورکوه ولې که زه واچو لاس کې واچو ولې واچو ما تا به دې خبره کړې وه چې پروانه کې 1 روپۍ مه راکوه واچو مشکل خو نشته واله کومې د خوښې واله په لاس نو هغه دې بېرته هلته کېښود وساته دا دی زه پرېږده سړیه ښه څنګه یې شکر ژوند چارې دې څنګه روانې الحمدلله ښه ټیپ ښه خو یې دا ساعتونه هم سره بدل نه شي ګوره پام نه بدلېږي دا بس ګډ وډ شو جوړوم اصل نه ښه کار روزګار دې څنګه ښه دی دی ښه ټیپ دی الحمدلله صحیح دی مزدوریان شته او شکر ولې نشته دی ورځې څو ګټې والا 300 300 شپږ 100 چې سړی خواري وکړي ګټي بیا ښه ډېره مننه چې راسره وي کور دې ودان خوشحاله اوسه سلام بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو د ښار بلې څنډې ته راغلو دلته په عامه اصطلاح درته وایم ټک ټک بازار دی د انګرانو کوڅه ده بالکل خو دا ځوان دلته ناست دی پلاسونه هم خرڅوي پیچکش هم خرڅوي او چاقوګان هم خرڅوي او ورې هم خرڅوي که نه او تارونه هم خرڅوي پړی هم دي تارونه هر شی دی پړی هم دي او د غواګانو دپاره دي او د په مخ د سپیانو دپاره دي او دغه دی د چپراس باب هم دي د دروازو دپاره دلته زموږ خپله دوکانونه وو هغه دوکانونه وران شول اوس هم ریړو سیسټم برابر کړی دی مالونه په ګودام کې پراته دي نو موږ چې خرابېږي دا کېږي په دغه تاسې یو چاره کېږي بس شکر داسې یو مغربي پاتې کېږي اول خو یې نوم راواخلئ نوم زما نوم احسان الله دی احسان الله د کوم ځای دی اخندزاده صاحب یم اړې اخندزاده صاحب دی ښه د ښایسته ځای او ماشاءالله دا راځي چې کله ستاسو دوکانونه خراب شول تاسو ته بېرته څه ویل شوي چې بېرته یې جوړو که څنګه بس تر دې مهاله داسې ویلي دي لکه موږ خپله دوکانداران ټول راټول کړي چې اول حق د ستاسو دی خو شرایط به زموږ وي که صرافۍ ته هم درکړله که راخپورشۍ ته هم درکړه که زرګرۍ ته هم درکړه چې هر شی ته موږ ویلې که همدغه ستاسو مال لوړ و چې څه شی موږ ویل هغه به تاسو به کوئ خو دا ځای اوس په همدې مشهوره دی په هغه باندې انګران کوڅه باندې مشهور دی انګران کوڅه اوس نن دغه صرافي نه کوي نو اوس څنګه هغې غاړې صرافي ده هغې غاړې صرافي ده هغوی وایي چې دې غاړې موږ صرافي اوس دا څلور بلاکه جوړو لکه هغې د خولې خبره ده که نه څلور بلاکه جوړو هر بلاک چې دی یو یار څنګه کویه که نه نو بیا تر لا اوسه پوره جوړ شوی نه بل موږ غلو ما ستا څنګه حساب دی که نه نو هغې داسې نه دي وایي چې موږ چا نه اوسه پوره پیسې نه دي اخیستې چا په نوم کړي دوکانونه نه دي نو چې کله مثال ورسېږي بیا موږ خبرې کوو سره ښه کار روزګار دې دلته څنګه دی بس د دوکان په پرتره کمزوری شوی دی خو شکر دی غریبي وځي د کور چاره دې پرې روانه ده په شکر دی شکر به وباسو شکر دی الحمدلله قدر کوي چې په دې سامان کې داسې څه شی چې خپل یې جوړولی شي تیارولی شي یاره اوس دستي چې دی که نه دوکانونه چې وران شول دستي او شمس نشو جوړو ځکه چې د هغې د کوره وال کېده دا کې د مختبېلې او چپوره دا سامان هم جوړولو اوس زیاتره خلک کورونو کې بل ځایونو کې جوړوي بیا دلته یې راوړو دلته یې خرڅوي هغه 10 روپۍ دانه کم نه کېږي ها 10 روپۍ دی هغه 10 روپۍ دانه او یو شی خو زم جوړولی شم دا څټک کې خو هغه زم اچوی شم که نه دا چې دی دلته اچول کېږي دا پیپ چې دی دا خارج نه راځي دا دغه چې دی د پاکستان راځي تیشه او نو بیا دلته بسته کېږي دلته اوس دغه چپراس چې دا خپل وطني جوړېږي او دا چپراس وطني جوړېږي اوس دلته زیاتره دغه چې اوس دا سیم چې دی وطني اوس راځي سیم اوس خپله کنه سیم وطني اوس راځي ساده میخ وطني اوس راځي او خپل وطني اوس راځي دې کې میخ راته وښیه چې خپل وطن کې جوړ شوی افغانستان اوس ما هغه دلته نه دي لګولي هغه ساده میخونه دا فولادي دي دا چین راځي او هغه اوس د وزن موږ نه ځای نیسي موږ ساده ځای نشته کومو
دغه قیفه ته وایي د تیل پکې استعمالېږي دا اوس وطنۍ جوړېږي دغه بکسونه چې دی دا اوس وطنۍ جوړېږي پړو کې چې دی پړو کې چې پاکستاني او دغه چین راځي بیا جوړېږي دلته جوړېږي او کښت تیر سړی او شان دلته جوړېږي لکه هلته وزن پیسه د پېښور نه چین نه راځي خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې راسره خبرې وکړې کوډ ودا کومه دی خو تا وکړو هغه کار نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ په وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته بس زه دا وایم چې کوشش پر هېوادوالو کې چې خپل د لاس توکي خپل جوړ کړي بل ملک ته په تمه نه شي نو د خپل لاس دغه دی چې هم ارزانه بری شي هم خپل ملک ته خدمت شي هم مثلا کارخانې شي که غټې که وړې شي نو خپل خلک به په کار شي ډېره مننه الله سلامت لره درنو ملګرو سره پاتې شي درنو ملګرو ډېره زیاته مننه چې نن مو راسره جلال آباد ښار وکتلو د جلال آباد بېلابېلې ساحې مو راسره ننداره کړلې زه په همدې ځای درنه اجازه اخلم مخکې له دې چې اجازه واخلم خو دا ځای در باندې ګورم دا ځای د انګرانو کوڅه نومیږي هغه ساحه هم د انګرانو کوڅه وه هغه د یو ځوان خبرې به مو اورېدلې وي او دلته اوس دا د انګرانو هغه کوڅه ده چې دې خوا ترې را خرابه کړې خو دا پاتې ده په لږ وخت کې به دغه سایډ ته هم جوړ شي او بېرته به دوکانونه فعاله شي او کار به روان وي د خیر سره درنو ملګرو موږ ورځو بلې برخې ته او هلته به بله خپرونه درته ثبتو او دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر هغه چې یو ځل بیا زه محراب ګل مخلص زما ګران همکار مصطفی میاخیل ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو خدای زال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان